دغه سیمینار د لغمان ولایت د بدني روزنې امریت اړوند جمنازیوم کې 200 ورزشکارانو ته د فکري روزنې په موخه دایر شوی. د سیمینار د استادانو په وینا په دې سیمینار کې ورزشکارانو ته په اسلام کې د ورزش اهمیت او د ورزش د شرعي اصولو اړوند بشپړ معلومات ورکړل شول. هدف مو له دې څخه دا دی چې یو ځوان ورزشکار انفرادي ژوند او اجتماعي ژوند او په ټولنه کې او یو جامعه کې دغه اخلاق څنګه وي، دغه عقیده څنګه وي او هغه دغه دینی پوهاوی څنګه وي چې هغه نوي نسل ته او نوي ځوانانو ته یو مثبت انځور وړاندې کړي، نه منفي انځور وړاندې کړي. بل ورته ورزشکارانو د یاد سیمینار په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او په راتلونکي کې له مسؤلینو دې ته ورته د نورو علمي سیمینارونو غوښتنه وکړه. نو په دغه سیمینار کې موږ هغه مهم مسایل موږ ته وښودل شول چې دا سیمینار زموږ د ورزشکارانو، د استادانو لپاره، د فدراسیون مسؤلینو لپاره ډېر ګټور سیمینار و، تر څو په کلبونو کې د ورزشونو ځایونو کې هغه ورزشکاران وکولی شي هغه کوم چې موږ دوی نه څه یاد کړو او هغې نه استفاده وکړي. دلته ډېر څه مې زده کړه، ځکه چې هغه دلته وویل موږ ته هغه شیان مخکې زده نه وو، نو د اسلام د نظره موږ دوی نه ډېر څه زده کړه او انشاءالله د اولمپیک نه دا هم تقاضا ده چې نور سیمینارونه په نور بخشو کې ونیسي چې موږ یو څه د سیمینار نه زده کړو. په ورته وخت کې د یاد ولایت د بدني روزنې امریت مسؤلینو دا سیمینار د ورزشکارانو لپاره مهمیت کړ. دغه سیمینار د افغانستان اسلامي امارات د اولمپیک بدني روزنې عمومي ریاست اړوند د دعوت الارشاد ریاست لخوا نه ارائه کیږي. دا زموږ د ورزشکارانو لپاره ډېر ګټور د واقعیت. نو موږ غواړو چې په آینده کې له دغه سیمینارونه د ورزشکارانو لپاره نور لا هم زیات ګړندي کړو چې تر څو زموږ دغه ورزشکاران چې په اسلام کې ورزش څومره اهمیت لري په هغه بشپړه معلومات دې ته ترلاسه شي او هغې نه استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې سیمینار به د مرکز په شمول نور ولسوالیو ته هم وغځېږي.